ځوانکو یا اکنې درملنه د اکوپنکچر په ذریعه باندې کوو. شلمه نقطه دا کومه چې د دې دواړو د اوکسیپیټل هډوکي په ښکتنۍ برخه او د ستانوکلایډوماستویډوس او تراپیزوس دواړو عضلو ترمنځ چې دی د تریخي شلمه نقطه چې دی ځای لري دواړو خواو ته. دومه لسمه نقطه دا کومه چې د توراسیک شپږمې فقرې د پروزیش پینوزیس په ښکتنۍ ژوره برخه کې د دې شاتني منځني خط باندې چې دی ځای لري. تش امتیاز د کڅوړې شلمه نقطه دا کومه چې د 11مې فقرې د پروزیش پینوز د جګوالي برابر دواړو خواو ته د دې منځني خط څخه یو نیم کن لټرال یا بهر ځای لري. بله چې دا هغه 21مه نقطه ده کومه چې د 12مې توراسیک فقرې د پروزیش پینوز د جګوالي برابر دواړو خواو ته د دې منځني خط څخه بهر ځای لري دواړو خواو ته. چې د سږي دریمه نقطه ده کومه چې د دې پوستکي د قات څخه 3 کن لري په دې مټ باندې چې دی ځای لري. د کولمو 11مه نقطه ده کومه چې د دې څنګلې د دې قات په اخرني پای کې چې کوم دی ځای لري. بله د کولمو 4مه نقطه ده کومه چې د دې دویم متاکارپاله هډوکي په منځنۍ او د ابډکټور عضله کې چې دی ځای لري. د توري 10مه نقطه ده کومه چې د پټیلا د پورتنۍ څنډې څخه 2 کن نږدې یعنې پورته او کورني اړخ ته د دې پتون چې دی ځای لري. چې د معدې 14مه نقطه ده کومه چې د پټیلا څخه 3 کن ښکته او د دې ټیبیا د دې څنډې څخه 1 کن بهر چې دی ځای لري. بله د معدې 44مه نقطه ده کومه چې د دې دواړو ګوتو ترمنځ چې دی ځای لري په دې ځای کې. د توري 6مه نقطه ده کومه چې د داخلي خنګري څخه 3 کن پورته او د دې بیا د دې څنډې څخه شاته چې دی ځای لري. په افغانستان کې د دې درملنې د دود او د ټولو ناروغانو د روغتیا پایله